یو وخت په یو لرې ښار کې چې پراخ بازارونه او زاړه کورونه یې لرل، علي بابا نومې یو غریب خو نیک زړه سړی اوسېده. هغه به هره ورځ ځنګل ته تل، لرګي به یې پرې کول، پر خپل خره به یې بارول او ښار ته به یې د خرڅلاو لپاره راوړل. د همدې حلال کار له لارې به یې خپلې کورنۍ ژوند چلاوه. علي بابا که څه هم غریب و، خو زړه یې کاني او پاک و، او تل به یې ویل چې قناعت د انسان تر ټولو لوی دولت دی. علي بابا یو مشر ورور هم درلود چې نوم یې قاسم و. قاسم ډېر مالدار و، ځکه د یوې شتمنې ښځې سره یې واده کړی و، خو د هغه زړه له لالچه ډک و. هغه به تل د نورو مال ته په تمه و او فکر به یې کاوه چې مالدارۍ پرته ژوند هیڅ ارزښت نه لري. دا دواړه ورونو ترمنځ همدا لوی توپیر و، یو قانع و او بل لالچي. یوه ورځ علي بابا د معمول خلاف د ځنګل ژورو ته تللی و. ناڅاپه یې د آسونو ټاپې او د خلکو غږونه واورېدل. هغه ووېرېد او ژر یې ځان د یوې لویې ونې تر شا پټ کړ. لږ وروسته یې ولیدل چې 40 وسلوال غله راورسېدل. هغوی ټول پر آسونو سپاره وو او د جګړې وسلې یې له ځان سره لرلې. غلو مشر د یوې لویې تیږې مخې ته ودرېد او په لوړ غږ یې وویل سیم خلاصه شه. په حیرانوونکي ډول هغه تیږه ورو ورو جلا شوه او د یوې پټې خزانې دروازه ښکاره شوه. یو بل پسې خزانې ته ننوتل او وروسته دروازه بېرته پټه شوه. علي بابا د هر څه له ویرې و حیرت سره ولیدل، خو علي بابا غلی پاتې شو. کله چې غله له خزانې راووتل او لاړل، علي بابا لږ انتظار وکړ، بیا ورو ورو مخې ته ولاړ. زړه یې درزا کوله، خو تجسس پرې غالب شو. هغه هماغه جادویي جمله وویله، سیم خلاصه شه. خزانه خلاصه شوه او علي بابا دننه ولاړ. هلته یې د سرو زرو، سپینو زرو، قیمتي ګاڼو او ښکلو جامونو ډېرې زیرمې ولیدې. دا هغه مال و چې غلو د شپې لخوا له خلکو غلا کړی و. هغه یوازې دومره زر واخیستل چې د ده او کورنۍ ژوند پرې اسانه شي. بیا یې خزانه بنده کړه او کور ته ستون شو. څو ورځې وروسته قاسم ته د علي بابا د بلیدو حالت شک پیدا شو. هغه ترې وپوښتل او علي بابا مجبور شو چې د خزانې کیسه ورته وکړي. قاسم چې دا واورېدل، زړه له حسده او لالچه ډک شو. هغه بې ځنډه خزانې ته ولاړ او په لوړ غږ کې وویل سیم خلاصه شه. خزانه خلاصه شوه. دومره مصروف شو چې سره زر ټول کړي چې د وتلو جادویي جمله یې هېره کړه. په همدې وخت کې غله بېرته راورسېدل او قاسم یې په خزانه کې وموند. د هغه انجام ډېر بد شو. همدلته یې ژوند پای ته ورسېد. غله پوه شول چې د خزانې راز بل څوک هم پیژني. هغوی پرېکړه وکړه چې علي بابا پیدا کړي او له منځه یې یوسي. د همدې لپاره یې یو چل جوړ کړ. هغوی ځانونه د تیلو په لوښو کې پټ کړل او د لوښي د یو سوداګر په نوم د علي بابا کور ته یوړل. علي بابا یوه ډېره هوښیاره وینځه لرله چې نوم یې مرجانه و. مرجانه د لوښو په لیدو شکمنه شوه. هغې هر لوښی وکوت او پوه شوه چې پکې غله پټ دي. مرجانه بې له شور او ځنډه ګرم تیل واخیستل او په هوښیارۍ سره یې ټول غله له منځه یوړل. د غلو مشر لا ژوندی پاتې و. هغه ځان د یوه عادي سوداګر په څیر وښود او بیا د علي بابا کور ته راغی. خو مرجانه بیا هم د هغه په خبرو او حرکاتو شکمنه شوه. هغې د یوې نڅا په پلمه په بشپړ ځیرکتیا سره هغه هم له منځه یووړ او د تل لپاره یې د خطر مخه ونیوله. په دې ډول علي بابا له هرې بلا وژغورل شو. د بېوزلو سره یې مرسته کوله، د خلکو سره به یې نیکي کوله او په ښار کې د یو صادق او نیک انسان په نوم یاد شو. مرجانه هم د خپلې هوښیارۍ له امله د عزت او درناوي مقام ته ورسېده. او زما بچو، د دې کیسې سبق دا دی چې قناعت انسان ته عزت ورکوي، لالچ انسان تباه کوي، عقل او ځیرکتیا تر زور قوي دي، او څوک چې نیکي کوي همهغه تل بریالی کیږي.